نه الله تعالی معلومه ده د زمکه د لاندې چې تا او کرانده وکړه الله ته دغه پته ده دغه بنیاد مرتبطه ده دغه کروندګر مرتبطه ده هغه په نتیجه کې چې بوټي راخیږي هغه مرتبطه ده او چا خېټه د بچیزي دغه مرتبطه ده د هر څه الله ته معلوم دي ولا رطب او نسلون شي ولا يابس او نسوت شي نه لوند الله نه پټته او نه خشکی د الله تعالی نه پټه ده الا مگر فی کتاب په کتاب کې مبین خکارا لوح محفوظ کې کتاب مبین واضح کتاب کې الله تعالی دا حد سے لیکلی دي مسلم شریف کی حدیث ته عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې الله تعالی د مخلوقات او تقدیرونه د دې مخلوقات پیدا کولو نه 50,000 کال مخکې ولیکل او هر یو شی ابتدا او انتها الله تعالی ولیکل او هغه وخت کې د الله تعالی عرش په اوبو باندې وو څنګه او څه کیفیت یو دا زموږ عقل کار نه دی او نه موږ عقل دې ته رسیدای شي او مخکې الله تعالی لیکلي دی الله تعالی ته خبر ده پته ده اومدا وجه ده چې د الله د صفاتونو یو صفت ته هو الاول والآخر هغه اول هم ده اول نم خبر ده او اخر هم ده انجام نه هم خبر ده هر شي او د تقدیر باره کې مخکې مو آیتونه راځي ذهن کې دام ذهن کې را نشي چې دا تقدیر چې کوم ده مخکې الله مونږ ته لیکل دی نو که عمل کوم نو جنت ته بسما او که عمل کوم جهنم ته بسما نو دی خود عمل اډو ضرورت نشته هر یو عمل چې کوم نو د پاره جنت لیکل وي نو جنت ته بسما نو ولې بد عمل وکم او ښه عمل وکم وغیرہ یا ولې ځان باندې پیټه کې د مدني کیانو نه نو یو خبره خو دې باره کې دا واوري چې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه په دوه شیونو باندې نه پوه شوی او په هغه دوه شیونو کې یو د تقدیر ده او یو د سود معامله ده ځکه چې دا په اخر وخت کې نازل شوی او دا حکم د سود او د دې د کاروبار هغه وضاحت نه شوی چې دا ده کنه ده دا ده کنه ده نو مشکوک شي نو دی وجنه دا مشکوک شي او تقدیر باره کې خبره نه کومه دا پرېدا مداسي همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یو حدیث مفهوم هم ده چې دې باره کې تاسو دا تحقیق مکوئ ځکه چې دا به تاسو گمراهی ته بوزي خلکو په لولو کتابونه لیکلي لولو کتابونه او چې کتاب پڑھاو کې نور په بیا په هغه کې شي چې دا څه شي کم دې نه شروع کړو کم دې ته ورسېده مو اخر انجام یې څه ده دې باره کې دومره مختصر خبره تاسو یاد وساتئ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کچیر یو سړی په دې بنیاد باندې عمل نه کوي چې ځکه اسیم جنت تزم نو زم او که جهنم تزم نو زم چې علامات لیکلي نو ولې وکما نو تاسو پوه شئ چې دا جهنمی ده نو بدا یو خبره شو دویمه خبره ده چې عمل کول د مخ پرون د کې غالبا چې تیر شي دي عمل کول صرف د یری په بنیاد باندې نه دي د تمه په بنیاد باندې هم دي او بیا د الله تعالی عبادت کول د صبر او د شکر په منځ کې دي او دوی باندې ما تاسو ته تقریر کړو چې کچېری الله تعالی ته د شکرې په بنیاد باندې تاسو عبادت کوئ د هغه مزم تاسو لګو ګورئ چې هغه څومره مزه او د هغه څومره د الله تعالی هغه عبادت کې څومره مزه ده دا دویمه د دریمه خبره شو څلورمه خبره ده او دا اصل اهمه خبره ده په دې باندې چې الله تعالی موږ پوي کی نو دا د الله تعالی موږ سره احسان یو کپوي نشي موږ په ایمان ده موږ پوي به نشي موږ په ایمان ده چې الله تعالی څه لیکلي دي څنګه کړی دي او فیصله صحیح ده هغه دا چې الله ستاسو کار نه صرف خبر ده دا نه دی ویلي چې تاسو مجبور او مدنه کوي طرف ته یا تاسو مجبور او مد بدی طرف ته معاملہ د تقدیر اصل کې الله تعالی د علم په بنیاد باندې ده موږ ته ایمان د الله تعالی د علم په بنیاد باندې ده لکه مثلا یو سړی ته زوایا ما چې دلته نه لاړ شه او فزکس نه دا شی راوړ او هغه مقابله کې یو بل الک ماستو ما توایا ما چې اومغه شی راوړ ما ته دا پته ده چې دا بچي قابل دی او دا بل بچي نه لایق دی دا قابل بس پويګه ما په دې باندې چې د پیاز راوړي نو ګډه براوړي وغه راوړي نو بیکاره براوړي او راځي نو سستی به کوي وغیرہ وغیرہ ځکه چې دې باره کې زما علم دی چې دا کمکل دی یا دا بیوقوف ته یا دا نالایق ته او دا بل باره کې زما علم دی چې دا قابل دی تکړه دی پیسې بنه ضایع کوي او ټیک بزي وغیرہ نو زما د مخکینه د دې بچی باره کې خبره کول دا زما د دې بچی رکاوټ یا زما بچي په خشي باندې اغستولو دلیل نه دی بلکې دا زما د علم باندې دلیل دی چې ما ته پته ده کی کار کوي او کبدی کوي څه کوي د الله علم کې دا خبره ده چې دا وکړي ندی وجنه دی غلط فهمي کې تاسو پرې نه وځي او الله باندې ایمان اورل پکار دی په دی باندې وهو الذي اولا غزات يتوفاكم چې مړکې بتاسو روح به اخلي استاسو او دغه مراد د وفات د خوب ده
او د خوب کیفیت هم زمونږ تاسو دا تقریبا تاسو د دې مناسبت کولای شي زمونږ د برزخی ژوندۍ باندې زمونږ د قبر په ژوندۍ باندې لکه څنګه چې یو سړی اوده ده او د ژوندۍ هم ده او د خبر هم نه ده او د خوب کې تکلیف ګوري او د تکلیف هم محسوس کیږي او ښکارا تکلیف هم نشته هم تکلیف ده هم تکلیف نشته هم ژوندۍ ده هم د مړ ده نو مدارنګي د برزخی ژوندۍ هم ده او دا د دې دلیل دی چې برزخ کې عذاب او سزا دا به انسان ته رسیږي لکه سړی دغه خوب ګوري چې اوبو کې ډوبېږي او چغې وهي وغیرہ وغیرہ حال دا چې په کټ کې پروت دی او دغه تکلیف او ته رسیږي دا هغه روحاني ژوندۍ ده هغه روحاني ژوندۍ ده او الله تعالی به د سزا یا د انعام په قبر کې هم د کیفیت کې ورکړي الله دې تاسو بچ کړي د قبر عذاب نه نو هغه مړکې تاسو بالله د شپې ويعلم او هغه خبر ده پوهیږي ما په شینو باندې جرحتم چې تاسو کوي بالنهار دورځي ثم بیا يبعثكم هغه برپاسي تاسو هغه برج باندې کی تاسو فيه پد هغه کی ليقضى دې د پاره چې قضا کی فیصله کی سر تورسي پوره کی اجلن اغنټا مسمى مقرره لکه چې ودکیږي وخیږي درش په فلش په درې کاله لس کاله شل کاله ها اخر به مرشي موږ پوره بشي هغه موده ثم بیا الیه امغه طرف ته مرجعکم واپس للستاسو ثم بیا ينبئکم خبر در کی تاسو ته بما دا شینو کنتم چې وای تاسو تعملون چې عمل بمکو هغه کارونه چې تاسو وکول الله باغنه به تاسو خبر کی وهو القاهر وهو القاهر غالب ده فوق عباده بر خپل بندگان باندې ويرسل او غره لګي علیکم پتا سو باندې حفظتن نگران فرشتي حفاظت کوونکی فرشتي دو فرشتي خدا دي چې کوم زمونږ بدی ولو باندې الله تعالی سحر نا مغزګره پوره او مقام نه تر سحر پوره دا کرامن کاتبین او دې باندې کې الله تعالی ذکر هم کړی د سورته انفطار کې سوره انفطار کې هغه کې الله تعالی فرمایي 13 14 وان علیکم لحافظین کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون دو فرشتي دي الله را لګي او هغه چې تاسو کوی هغه لیکي ناغه باره کې هم الله تعالی داد باندې کهبانی دین علاوه په سوره حامیم سجده کې هم الله تعالی فرمایي چې زما فرشتي دي نکانو سره باقاعده د امداد په تور باندې او دې د زیرو په بنیاد باندې ورکړي کم کار چې سوره حامیم سجده راشي فصلت هغه ان شاء الله تاسو وګورئ چې ابشروا بالجنه التي آیات می سيونه ولې د سوره حامیم سجده آیات را بشمات آیات یا نه به تاسو وګورئ هغه ځکه الله تعالی هم د فرمایي چې زما فرشتي دې سره باقاعده رواني وي او دې ته باقاعده اطمینان ورکړي او دې سره تعاون کوي او دغه مراد کرامن کاتبین د خاص کړ دي هغه هم دي او د نوري هم دي حتا ترغه وخت پورې اذا جاء ارکل چراشی احدکم یوکست دوی تاسو نه الموت مرګ ان راشی تاسو نه یوکست مرګ توفته بیا مړ کی اغا قبض کی د اغا رسولنا اغا فرشتي زمونږه اصل کې رسول خو لفظي معنی استاد ده کنه رساله پیغام رسانی ته ویل کی خط ته ویل کی او کوم سړی چې واسطه هغه ته رسول ویل کی نو کدا د پیغمبر بنی آدم کی وی نو پیغمبر مراد دی او که فرشتي کی وی نو کما فرشتہ چې کم کار د پر الله را لګلی شي لفظي معنی را لګلی شي او روح کا بصیح خو فرشتي ناغي ته اشاره ده وهم او دوی ان دا فرشتي لا يفرطون کمه نه کوي په حکم منلو کې هر څه حکم چې ورته وشي ځکه چې دې باره کې سورته تحریم کې آیت نمبر 6 شپږم 6 کې الله فرمایي لا يعصون الله ما امرهم دوی د الله د امر نه انکار نه کوي او دا معصومی دي انکار کولای هم نشي الله تعالی معصوم مخلوق پیدا کړی دی سورته تحریم آیت نمبر 6 ثم بیا ردوا دوی به وګرځول شي الى الله الله تعالی مولاهم چې مولا دې دوی مالک دې دوی آقا دې دوی الحق حق باندې الا خبر شي له هغه د پاره الحكم حکم دې فیصله دا یعنی اخره فیصله به الله سره وي د قیامت پورې وهو او هغه اسرع ډیر زر الحاسبین حساب غستون کې هغه سره د کمپیوټر او د کیلکولیټر ضرورت نشته او تاسو پته ده هغه ته معلومات دي قل او آیا من سوک ينجيكم خلاصې درکې تاسو ته څوک بچ کړي تاسو
من ظلمات البر د